لیدونکو په دغه لاره باندې زه تېرېدلم او نظر مې دغه ښایسته تیږو ته شو چې څو رنګه دي. دغه تیږې څه شی دي؟ دغه تیږو باندې د هغو کسانو نومونه لیکل سوي دي چې په دغه لارې باندې تګ راتګ کوو او کورنۍ یې د هغوی په یاد باندې دلته دغه تیږې ایښي دي او نومونه یې پرې لیکلي دي. دلته په یو تیږې باندې ډاکټر ناینا رابرټس لیکل سوی دی چې دا ډاکټره په 1960 کې دا زیږېدلې او 2022 کې وفات سوې چې د زیږېدو او د تلین کلونه یې هم لیکلي دي. مطلب له دې څه شی دی؟ مطلب د دې دا دی چې دنیا یوه لاره ده او موږ ټول لارویان یو او موږ باید هڅه وکړو چې له خپل ځان نه ښه پرېږدو، ښېګڼې پرېږدو، ښه کارونه وکړو، داسې یو څه پرېږدو چې سبا ورځ که موږ نه یو په نه شتون کې مو ښه یاد سي او یو څوک موږ ته لاسونه لا پکې دعا موږ ته وکړي یا زموږ کړنې وګوري او چاته لارښود سي او په هغه لارو باندې هغوی پښې کېږدي او ښه کارونه ترسره کړي. نو لکه څنګه چې شاعر هم وایي چې دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی، حیران یم چې نفرت ته اوسګارېږي خلک څنګه. نو کوشش وکړئ مینه وکړئ، له نفرته تیر شئ او مینه وویشئ.